زخم به په ما راتلو او درد به والدینو به نافرمانه جنت ته نه ځي. قرآن او د حدیث مطالعه کوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام. قدرمند اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن تاسو ته د والدینو په حقوقو باندې څه خبره کول غواړم. الله تبارک وتعالی دې په ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. محترم اوریدونکو چې الله تبارک وتعالی د خپل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اطاعت نه بعد د مور او پلار د اطاعت حکم کوي. لہذا په سورۃ البنی اسرائیل کې الله تعالی د شپږو خبرو حکم کړی دی. نمبر 1 الله تعبدوا الا اياه، د خدای نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره د احسان معامله کوئ. نمبر 3 فلا تقل لهما، والدینو ته اوف قدر مه کوئ. نمبر 4 ولا تنهرهما، والدین مرټئ. نمبر 5 وقولهما قولا کریما، والدینو سره د نرمۍ او د ادب سره خبرې کوئ. نمبر 6 واحفظ لهما جناح الظلم من الرحمه، والدینو له د فار لاس د محبت ورکوئ او دا دعاتي غواړئ چې رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. ای الله تعالی په هغې دواړو رحم وکړي لکه څنګه چې هغو دواړو په ما په ورکوټوالي رحم کړی. بلکې زه خو دا هم ویل غواړم وږی کېدم به زه رحم به والدینو کو، تږی کېدم به زه رحم به والدینو کو، یخني به زما کېده او رحم به والدینو کو، ګرمي به زما کېده او رحم به والدینو کو، بیمارېدم به زه رحم به والدینو کو، زخم به په ما راتلو او درد به والدینو محسوسو. درنو ملګرو توجه غواړم، مور به مونږ په 2.5 کاله خپل څنګ کې ګرځولو، د خپلو سینونو به یې پی راکول، زموږ ناز و اداګانې به یې منلې، د یخنو په شپو کې به بار بار راپاڅېده او په موږ به یې کمبل غوړولو، زموږ د مرداریو په ځای به په خپله سملاستېدله او وچه بستره به یې موږ ته غوړوله او د ګرمۍ په شپو کې هم غټ غټ تکلیفونه برداشت کول. لیکن افسوس صدا افسوس لیکن افسوس صدا افسوس اوریدونکو، نن موږ د والدینو هغه قربانۍ مشقتونه او د هغوی هغه ناقابل فرمایشونه احسانونه بدله ځکه ادا کوو، دا نه بلکې موږ نن د هغوی خبرې منلو ته هم تیار نه یو. د نورو د وړاندې د هغوی بې عزتي کوو. دین او تعلیم حاصلولو دپاره به یې موږ سکول یا مدرسې ته لیږلو، واپس به موږ د راتښتېدلو کوشش کولو او د هغوی ارمانونه د خاورو سره ملاول. سی ډي وي سی آر او ویډیو گیم نه به یې موږ منع کولو، موږ به ورسره ضد کولو او د والدینو نصیحتونه باندې د بد اخلاقۍ مظاهره کوله. حتی ځینې ملګري خو کنسل هم کوي، خپل دنیا او دین بربادوي، خپل مستقبل خرابوي، په خپل ځان جنت حراموي او الله تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم پریشانه کوي. د رسول کائنات صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د مور او پلار به نافرمانه جنت ته نه ځي. او په بل حدیث کې دی ترجمه مور او پلار د اولاد دپاره جنت هم دی او جهنم هم دی. لہذا په دې حدیث کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جنت او جهنم سبب د مور او پلار خوشحالي او خفګان ګرځولی دی. راځئ نن معظم او اراده وکړو د آینده دپاره به مور او پلار ازارو او هغوی به خوشحالو او هغوی ته به د شکایت موقع نه ورکوو او د هغوی خبرو به منو. خپل شوق سره به تعلیم او دین حاصلوو، علم به عمل او په حفظ کامل باندې به د هغوی سترګې یخوو او همیشه دپاره به دا دعا غواړو رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. آمین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.